السلام علیکم. د پرمختګ ګامونه یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که غواړئ چې بار بار تکرار شوی غلط یا ناسم لغات یا کلمه په یو ځل اصلاح کړئ نو پلی سټور ته لاړ شئ او د ټکسټیفای په نوم برنامه انسټال کړئ. ما دغه برنامه انسټال کړې، یوازې راځم دغه خلاصوم. په دې برنامه کې مختلف نوع اپلیکیشن یا فنکشنالیټیانې شتون لري، خو راځو موږ دلته یوازې د فایند اینډ ریپلس کمانډ څخه استفاده کوو. دلته درې برخې شتون لري، یعنی کوم لغات غواړئ پیدا کړئ، پر ځای کوم لغات غواړئ راولئ، او په کوم متن کې تغییرات راولئ. راځم دلته زه لومړی خپل متن اچوم. مثلا فرضاً ما سره دغه متن ده، زه راځم دغه متن کې جرمني یو څو ځای نور هم لیکم تر څو تاسو ته معلومات وشي چې د تغییرات په یو ځل باندې راځي که نه راځي. اوس دلته وایي چې تاسو کوم لغات غواړئ پیدا کړئ، زه لیکم جرمني. پر ځای کوم لغات راولئ، فرضاً زه فرانسه لیکم، فرانسه. کله چې زه په ریپلیس کلیک وکړم نو ګورئ چې جرمني لغت هر چیرته چې و د هغه په ځای فرانسه راوستله. اوس تاسو کولی شئ دغه متن له دغه ځای نه کاپي کړئ، یوازې په کاپي آپشن باندې کلیک وکړئ نو دغه متن به کاپي شي. د نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. السلام علیکم.